زه خواست کوم د نننۍ غونډې زموږ محترم میلمه د صوابۍ کلابټ سره تعلق دی. سیاسي سماجي شخصیت دی. د مختلفو فورمونو د لارې په صوابۍ کې د کونډو یتیمانو، د طالب علمانو، د نورو ضرورتمندو ډیر زیات مرستې کوي او د صوابۍ چې کوم اصلاحي تحریک دی په هغې کې یو فعال کردار ادا کوي. او د تحصیل ټوپۍ سینیر نائب صدر د عوامي نیشنل پارټۍ محترم توفیق خان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېرې بابرکت غونډې صدر صاحب په دې ټول محفل کې زما ټول مشران رونه ډېر عزتمن شاعران، شفق صاحب دی، نمونه خو راله ډېر نه راځي، کریم صاحب دی، خورشید صاحب دی، ټول السلام علیکم. وختي راسه مې سوچ کو چې سردار صاحب خو زه انوایټ کړم، میلمه کړم، خو زه به وام څه. د هغې وجه دا ده چې مونږ کله واړو نو اعظم صاحب به ډېر ښکلې ډرامې لیکلې، الله تعالی دې سره د ښار وبخي. هغه ډرامې به زمونږ ټولې سوسایټۍ، پښتنو سوسایټۍ به هغه ډرامې سره د وړو بچو د ښځو سره لوڼو سره کتلوي، او په کومه ورځ به چې هغه ډرامه وه نو هغې له به خلکو هغه ټایم دغه کارونه ختم کړو. نو ما یو ورځ سوچ کو چې کله جوانۍ ته رالم چې دا ډرامې ولې ښې وي، چې بیا مې دننه د ستاسو په نظر ورته وکتل، نو ما وی دا ځکه ښې وي چې د دې رایټر خو د دې رایټر اعظم صاحب و، سعدالله جان برق صاحب و. نو هغه اوس کله ناکله پر فیسبوک باندې د اسماعیل شاهد او د قاضي مولا دی هغه کردارونه راشي، نو زه هغه تقابله کوم د دې وخت سره او د هغه وخت سره، او د دې وخت د شاعرانو د رایټرانو سره او د هغه وخت هغه شاعرانو رایټرانو سره. ډېر په معذرت سره دا خبره کوم چې زموږ پښتو ډرامې اوس لوڼو سره ښځو سره نشي کتی. نو دا زه کله ناکله سوچ کوم، او چې کله واړو او چې کله به زموږ په دې کلو کې لکشرې کېدي نو مونږ به هغه حجرو ته صرف او صرف په دې بنیاد تلو چې اوس به زموږ د کلي خدای بخلی اخوند حضرت جمال راپاسي او دی به مزاحیه کلام وایي. مونږ په دې نه پوهېدو چې دا شاعر خو چې کم نه نو د معاشرې یو داسې عکاسي کوي، یو داسې عکاسي چې هغه سمندر په کوزه کې را بندوي. نو هغه کاکا ته مې یو ورځ وي، خدای دې وبخي، ما کاکا ټولو کلو کې مشاعرې کېږي، زموږ د کلابټ کې تاسو مشاعره ونه شوله. نو هغه وایي چې مشاعره جوړول خو ګران کار نه دی، خو ما سره څوک کومک نه کوي. نو موږ هغه مال د 12 جماعت طالب علمانو ما ته کاکا او زمونږ یو تنظیم و تحریک نوجوانان کلابټ، او هغه په 86-87 کې مونږ رجسټر کړو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره. ما ورته ویل چې زمونږ دا سوره تنظیمي ملګري دي، نو که ته په مونږ باندې 100 روپۍ ږدي او 100 روپۍ ږدي، دا به مونږ را جمع کوو او تا سره به دا مشاعره کوو. نو شکر الحمدلله د معاشره کې د شاعرانو سره ډېر زیات زما خپل ځان ډېر زیات خوښ دی. د هغې وجه دا چې دا ډېر پرامن خلک دی. نو کاکا یو کیسه کوله، ډېر هغه ډېر پلبدي شاعر و. مخکې به چې غم وشو نو ټلیفونونه خو نو هغه خط پې وړو، نو هغه وی زموږ سره خوا کې چچ کله دی د په ډسټرک اټک کې راځي، خو زمونږ د دې خلکو ورسره رشتې شته، نو دغه ځای کې 2 ژبې ویلی شي، هم دغه ویلی شي انکو او اردو او هم پښتو ویلی شي. نو هغه وی هلته مې د غم خط یوړو، نو د ډوډۍ وخت باران ورېده، نو هغې راله کړي راړه. نو ما وی چې خوار خلک د چج دی، وړه د سوربچ دی، څوک چې میلمه شي دی ولې کړي راړي، سوال جواب بوړي راړي. نو یو مشر سړی و، نو هغه کړي اوچته کړه، لړ کور ته فوراً یې غوړي راړل. نو ما ته وی چې زه به ستا اوس ومنم چې ته دې پسې جوړ کړې. نو ما ورته وی چې ښه خلک د چج دی، وړه په دین سچ دی، او څوک چې میلمه شي دی ولې غوړي راړي یا سوال جواب وړي راړي.
که نه یا کاکا راپاڅېد او د هغه وخت چې کوم غټ لوټ و نو هغې ماله راکړ چې حقیقت دی چې شاعر له خدای پاک کوم صلاحیتونه ورکړي دي که نه دا یې د دنیا یو کس له نه دي ورکړي. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم او ځکه څه ووایم چې ما سره الفاظ نشي زه ستاسو شکریه ادا کوم. ډېره زیاته مهرباني، الله م ښاد او آباد لره. او زه وایم چې سلو عمره یو عمره اجمل منصور صاحب زموږ سره ټوپۍ او ډېر ښه شاعر و. د هغه مونږ سره هغه مهال په ضلع صوابۍ کې مختلف پراجیکټونه به ډېر زیات راتلل نو هغه به مونږ راوخته دفتر ته. یوه ورځ د هغه ګاونډي راغلی نو ما ته وایي چې توفیق صاحب تاسو ته پته ده چې بېګا اجمل منصور صاحب څه چل کړی دی؟ ما یې نه جي. وی یو ځای کې مشاعره وه نو هغه سره د لارې کرایه نه وه نو هغه د کور نه سلنډر راواغسته نو خرڅ کړی دی خو چې دې نه څوک خبر نه شي. ما ورته انشاءالله ته به ترې خبرې زه به ترې خبرې او الله پاک به ترې خبرې. ما زه بس پوه شوم. د هغې وجه دا وه جي چې هغه د کور سلنډر نو سلنډر خو یو ضرورت دی، یو اهم ضرورت دی، خو هغه سلنډر له ترجیح ورنه کړه او هغه مشاعرې له ترجیح ورکړه. د خپلې کرایې دپاره هغه سلنډر خرڅ کړه نو لړ مشاعره یې اټینډ کړه او بیا د لنډ عمر خاوند نو په یو روډ اکسیډنټ کې وفات شو. که نه جي زما د خبرو دا مطلب و چې شکر الحمدلله دا ستاسو په مخ باندې یا ستاسو په وړاندې باندې دا خبره زه په دې دغه نه کوم خو د معاشرې پاکباز او پاک دامن خلک چې کوم دي هغه زمونږ دا شاعران او دا ستاسو په وړاندې دا تاسو چې کوم ناست زما په وړاندې باندې دا خلک یې اوس مې د محفل کې کتل ما د یو مشر په تندي باندې چې کوم دی نو ګرونج صحیح نه کړی. د هر مشر د هر شاعر په تندي مې مسکا او خندا صحیح کړم. دا زما لپاره دا څو لمحې ډېرې زیاتې د دغه وړ دی او دا به ما لپاره انشاءالله چې کوم دی نو د ټولې زندګۍ یو ښه صحت وي. ستاسو ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه، والسلام. ډېره زیاته مننه توفیق صاحب چې تاسو راغلی موږ سره ګډون وکړو، وخت مو باسه هر کله راشئ.